سلامونه ملګرو، امید ده چې تاسو روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. ملګرو، امید ده چې تر دا دمه تاسو ټول ویډیوګانې کتلي او څه ناڅه هم ترې زده کړي او دغه زما دپاره ډېر د خوشحالۍ خبره ده. او بل دا چې تاسو که غواړئ چې دغه سلسله دغه د کورس چې کوم موږ شروع کړی دی، درسونو کومه سلسله ده، په دا صحیح پوه شئ او په خپل وخت د هرې ویډیو نه خبر شئ، نو تاسو زما چینل نقیب شارق یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. صحیح دی؟ او خپلو ملګرو سره شریک کړئ. ښه، نن زه 14 در سره دغه ستاسو خدمت کې حاضر یم او دا ویډیو جوړم. نننی چې کوم زموږ درس دی هغه د 14 تېرې ورځ چې کوم موږ درس ویلی و 14 درس، او هغه دواړه یو ټاپک دی، یو شی دی. په 14 درس کې موږ ویلی و article and definite ویلی و، یعنې definite article هم ویلی و. هغه article چې کوم یو د مشخصي دپاره موږ استفاده ترې کوله، noun دپاره. ولی نننی چې زموږ کوم دی درس دی هغه دی les articles indefinite دی، یعنی indefinite articles دی. هغه articles یعنی هغه articles چې موږ هغه د یو مشخص ناون سره یا یو لغت چې هغه ناون یو مشخص نه وي، مطلب هغې دپاره ترې موږ استفاده کوو. لکه زه به یو مثال درکړم، j'ai un livre مطلب زه یو کتاب لرم. I have a book انګلیسي کې وایي. a book، نو دغه کتاب اوس مشخص نه دی، دقیق نه دی چې دا د تاریخ کتاب دی، که دا د ساینس دی، که دا د څه شي دی. نو دغسې چې کله موږ سره ناونز وي، اسمونه وي، او بیا تاسو د آرټیکل نه استفاده کوئ، نو هغې دپاره به کوم آرټیکل تاسو استعمالوئ، نو دا نننی زموږ درس دی. صحیح دی؟ ښه، موږ سره کوم دي؟ راځئ چې درس شروع کړو. موږ سره 3 آرټیکل دی چې هغه undefinite دي، مطلب چې نامعلوم دي. هغه دی اولنی un، دویم دی une، دریم دی de. دا 3 موږ سره indefinite articles دي، یعنی چې کوم هغه اسمونه هغه nouns لپاره چې کوم هغه مشخص نه وي، هغې لپاره ترې موږ استفاده کوو. نو دا کوم وخت کې استعمالولی شي دا 3 واړه؟ راځئ چې مخکې ځو. ښه، اولنی دی موږ سره masculine دپاره، هغه ناون چې هغه masculine وي، مذکر وي، هغې دپاره ترې موږ استفاده کوو. او بل singulier یعنی واحدي. صحیح دی؟ واحدي، جمع نه یوي، نو هغې دپاره موږ استفاده ترې کوو. صحیح دی؟ فرانسوي کې مخکې درته ما دا مخکې هم خبره کړې وه چې ډېر بنیادي خبره ده. هر کله چې تاسو یو لغت زده کوئ او هغه ناون یې اسم وي، نو تاسو باید هغه معلوم کړئ چې هغه masculine دی که feminine دی، ځکه دا ډېر ضروري شی دی. هغې مطابق باید تاسو article هم استعمالولی شئ او جمله سازي هم بهتر طریقه باندې کولی شئ. صحیح دی؟ لکه ما مثال درکړی دی un livre، یو کتاب، a book. نو اوس دا کتاب، یو کتاب، دا کوم کتاب نامعلوم دی. صحیح دی؟ نو دې وخت کې موږ دغه article استفاده دې کوو. صحیح دی؟ او دویم ما مثال درکړی انم مطلب یو سړی، یو کس. او دغه سړی معلوم نه چې احمد دی، محمود دی، کوم سړی ما په سړک ولیدو، چیرته و، کوم یو مشخص غیر مشخص دپاره دا موږ استعمالوو. صحیح دی؟ masculine چې masculine وي او singular وي، نو موږ اولنی چې کوم موږ سره article undefinite دی هغه دی un. صحیح دی؟ مخکې ځو. دویم سره une موږ بیا feminine مؤنث دپاره ته استفاده کوو، مؤنثي او singular مطلب واحدي. صحیح دی؟ une لکه مطلب ما مثال درکړی une femme یعنی یو ښځه. صحیح دی؟ une femme. صحیح دی؟ او دویم ما مثال درکړی une pomme بیا مڼې ته وایي. صحیح دی؟ یا انګلیسي کې موږ وایو an apple، یعنی یو مڼه، اوس لکه غیر مشخصه. صحیح دی؟ une femme یعنی یو ښځه، مطلب لکه غیر مشخصي. صحیح دی؟ مطلب undefinite، مطلب زما په څوک مطلب معلوم نه وي. صحیح دی؟ نو هغې لپاره موږ une استعمالوو، استفاده ترې کوو. صحیح دی؟ بیا دریم چې کوم موږ سره دی هغه جمع دپاره استفاده کوي. د یا د پلوریل دپاره ترې موږ استفاده کوو، جمع دپاره موږ استفاده کوو. دې کې بیا دا فرق نه کوي چې دا masculine دی او که دا feminine دی، مذکر او مؤنث دواړو دپاره. ولې چې پلوریلی یعنی جمعي. صحیح دی؟ لکه ما مثال درکړی د شوکولا. صحیح دی؟ د شوکولا یعنی چاکلیټ، شوکولا، جمع. نو دا دلته بیا دا فرق نه کوي چې دا masculine دی که feminine دی، خو ولې چې د یو نه زیات دي. او une singular واحد دپاره استعمالیږي. دی چې کوم دی دا پلوریل، خو ولې دا بیا masculine feminine دواړو دپاره استعمالیږي. د شیز یعنی چوکیګانې، جمع دپاره. صحیح دی؟ نو دا دریم شو. صحیح دی؟ نو دا درې موږ سره les articles indefinite. صحیح دی؟ نو امید ده چې تاسو ته څه ناڅه زده کړي، دا هم صحیح اورېدلي او دقیق پرې پوه شوي یئ. تر صحیح پوهېدلو دپاره چې دا تاسو ویډیوګانې دوباره باید بار وګورئ
او دغه نور تیر شوي ویډیوګانې هم ورسره وګورئ. خاص کر دې سره دریم 14مه چې کوم زموږ ویډیو وه هغه تاسو بیا وګورئ چې په دې دواړه یو درس دی، تاسو پرې صحیح پوه شئ. صحیح دی. ستاسو پوهې دپاره ما جدا جدا دا ویډیوګانې جوړې کړي چې اسانه هم شي او ویډیو هم وړی شي او تاسو پرې ژر پوه شئ. نو امید ده چې تاسو ته څه نا څه زده کړي. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت. ابیانتو.